کرکټ هغه لوبه ده چې په افغانستان کې په ډېر کم وخت کې لوی لاسته راوړنې درلودې. افغانانو ته تر ټولو کرکټ ډېرې خوشحالي او ویاړونه ترلاسه کړي دي. دا چې د اسلامي امارت په واکمنۍ کې کرکټ ادارې کومې لاسته راوړنې درلودې، کوم فرصتونه ایجاد کړي دي، او تر ټولو لویه خبره دا چې د افغانستان لوبډلې د اتلانو جام ته لاره پیدا کړې ده. دا چې په دې برخه کې پلانونه څه دي، نور باید کوم اقدامات ترسره سي. په ځانګړې مرکه کې راسره د کرکټ بورډ اجراییوي رییس ښاغلی نصیب خان د تاسو ښه راغلاست وایم په خیر راغلاست پروګرام ته. ډېره مننه. څه روان دي په کرکټ بورډ کې، څه مو ترسره کړي دي؟ ډېره مننه تاسو ته او تاسو درنو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په اوس وخت کې خو د چمپیون ټرافي په اړه به تاسو هم خبر وئ. د دې دپاره امادګي روانه ده. موږ اوله لوبې ته هم یو دوه شپې پاتې دي او د دې سره سره موږ غټ هدف چې و د اوس د موږ د بورډ د غړو کوم مجلس چې و کلنی په هغه کې موږ اعلان کړی و چې د افغانستان په بعضو برخو کې میدانونه دي، په هغو به کار کوو تر نړیوال سټنډرډ. دې ته یو راځمه، ستاسو لویې لاسته راوړنې څه دي له راتګ سره سم تر اوسه پورې؟ لویې لاسته راوړنې خو ولس به قضاوت پوه کړي، خو هغه څه چې ماته ښکاري د ځوانانو اسیا کپ ګټل و. موږ ملي لوبډله تر د 2024 نړیوال جام سیمې فاینل ته ورسېده. همداسې 2023 کې موږ لویې لوبډلې ماتې کړې، انګلستان، پاکستان او سریلانکا. زه فکر کوم هغه تر ټولو لویه لاسته راوړنه دغه ده چې په ټولو کې د کرکټ بورډ د لوبغاړو هغه ځان په اړه یو فکر بدل شو. لکه پخوا به چې موږ لویو ایونټو ته تلو، یو فکر به ډېر دا نه و چې موږ به مخته رسېږو. اوس الحمدلله موږ د لوبغاړو د ادارې په ځان په اړه هم دا فکر بدل شوی دی چې که موږ لویو ایونټو ته ځو نو یوازې اشتراک ته به نه ځو، بلکې د یوې ښې نتیجې سره به راځو. دلیل څه و چې دا فکر بدلون پیدا کړ؟ دې ته ډېر زیات کار ته اړتیا وه. لومړی چې دا فکر پیدا شو 2022 کې د اسټرالیا سره لوبه وه، موږ یوازې په 4 منډو وبایلله. بیا وروسته هغې ته په کتو باندې دا فکر پیدا شو چې که موږ لږ نور ښه والی هم راولو، په لوبډله کې اصلاحات راولو، اسانتیاوې ورته برابر کړو، تر ټولو لویه د لویو لوبډلو سره لوبې برابر کړو. پخوا به په لویو ایونټو کې یوازې موږ لوبغاړي ورسره مخامخ کېدو او په دوه اړخیزه سیریزو کې به دوی سره مقابله نه وه. اوس د لویو لوبډلو سره موږ لوبې زیاته شوې، که څه هم په دوه اړخیزه سیریزو کې په بعضو کې نتیجه ښه هم رانغله، خو د دوی هغه فشار موږ باندې کم شو. او همدغسې د لوبغاړو په ځان باندې خواري ډېره زیاته ده، هغه که په فټنس کې وي، که په پرفارمنس کې وي، که هغسې د ژوند نور د دوی کوم روټین چې دی هغه کې ښه والی راوستل دی. نو بل د ادارې د لوبغاړو د دوی ترمنځ یوه ډېره ښه هماهنګي ده. که چیرې تاسو مقایسه کوئ اوسنی کرکټ بورډ له تیر کرکټ بورډ سره چې نظام تغییر وکړو، تفاوتونه څه دي چې تاسو ایجاد کړي دي؟ ډېره سخته به وي، ځکه چې هغه د ښه تفاوت هغه څوک کړی شي چې پخوا هم په دې اداره کې پاتې شوی. زه پخوا په اداره کې نه وم، خو هغه څه چې ما ته لیدل کېږي، که څه هم موږ ته اداره په داسې وخت کې راوسپارل شوه چې د کورونا نه وروسته لوبې هم نه وې او یودم 2021 نړیوال جام راغی. نو بیا سیاسي او اقتصادي مشکلاتو په هغه وخت کې، یعنې په اوس وخت کې هم بعضو هېوادو ویزې اخیستل صرف مشکل دي. خو الحمدلله موږ د بعضو ستونزې د منځه یې وړلې. مثلا پخوا به د سپانسر ډېره غټه ستونزه وه. اوس چې زه تاسو سره مرکه کوم، تر دې وخته پورې موږ د 2025 کال تر اخره پورې څه لوبې چې د ټولو سپانسر قراردادونه شوي دي، فقط امضا یې پاتې ده. همدغسې موږ د لوبغاړي به چې چېرې تلل د اماراتو د ویزې ستونزه به وه، هغه هم له منځه یې وړه. د په لوبډله کې د پخوا تر هر وخته اتحاد او اتفاق الحمدلله ډېر زیات دی. هغه د لوبډل مشر نه تر روزونکو تر لوبغاړو ترمنځ یو بل ته احترام او کشرانو شفقت دغه بیخي زیات دی. بل د ادارې اړخ ته که راشم، اداره کې مو ډېر اصلاحات راوستل. د ادارې نوی تشکیل مو جوړ کړ، بعضې نوي ډپارټمنټونه هم کې جوړ کړل، او تر ټولو مهمه چې ماته ښکاري د نورو بورډونو سره اړیکې دي چې په اوس وخت کې الحمدلله تر هر وخت زیات او ښې اړیکې د نورو بورډونو سره لرو. تاسو ویل سپانسر مشکل و، دلیل چې و چې هغه وخت کې دغه مسله د ستونزې سره مخامخ اوس نه ده؟ نو څو دلیلونه کېدای شي، خو
کله چې د اوس الحمدلله ماته چې ښکاري موږ د ټیم پرفارمنس دومره ښه دی چې څو شرکتونه موږ ته تیار وي چې سپانسر هم کړو. ته چې په میدان کې ښه لوبېږې هغه د لوبغاړو فکر یې تا په اړه ښه وي، مینه یې در سره زیاته وي، تا کتونکي هم زیات وي. اوس که تاسو وګورئ تېر 2023 نړیوال جام کې د پاکستان او هند د لوبې نه وروسته هغه زیات کتونکي چې درلودل د پاکستان او د افغانستان لوبه وه. علت یې دا و چې یو مقابله وه، یو کمپټیشن و. نو فکر کوم په میدان کې هم یو څه راښه شوي یو. او بل ته د که د سپانسر باور ګټې دا یوازې په خبرو نه کېږي، ته به عملا ډېر شیان ښه کوي چې په هغه کې موږ اصلاحات راوستل. تاسو د تیر کرکټ بورډ چې له تاسو وړاندې مسؤلیتونه وجود درلود د هغې لاسته راوړنې منئ؟ بالکل بالکل یې منو، ځکه چې یوازې په 18 کالو کې د افیلیټ ممبرشپ نه تر فول ممبرشپ پورې ورسېدل، نو خامخا یو چا به کار کړی وي. میراث کې څه شی در پاتې سو له تیرو نه په کرکټ بورډ کې چې تاسې مسؤلیت واخیست؟ ښه او بیکاره دواړه شیان پاتې دي. ښه به زه یاد کړم ځکه چې تخنیکي ډېر تکړه خلک لرو او همدغسې د ټولو کې کرکټ بورډ اداره ده او د ورلډ لوبغاړي دي، بااستعداده لوبغاړي دي، دغه موږ ته راپاتې شول. پخوا به یو څه چې خلکو ته همدغه سوال پیدا کېږي، جنجالونه زیات و په کرکټ بورډ کې، اما اوس دغه مسله نسته، علت یې څه ده؟ جنجالونه نه پوهېږم، فکر کوم پخوا به په هره اداره کې وو، یوازې په کرکټ بورډ کې به نه وو. اما دلته توجه زیاته وه کرکټ بورډ خو که د دې علت درته وایم مستقله اداره ده او ځکه ډېر کوشش ممکن دا شوی وي د لاسوهنې پکې، خو په اوس وخت کې الحمدلله که درته وایم تر هر وخت ډېره خپلواکه او مستقله ده، ځکه چې مشرانو موږ ته د مسؤلیت راکړی دی او بیا یې موږ نه پوښتنه هم کوي، هر شی موږ ورسره شریکوو. او بیا مشران هم داسې جدي خلک دي د امارت چې هغه کوشش کوي چې هغه حقیقت ته ځان ورسوي، په دا شور او په جنجال په دې کې څوک پسې ولاړ نه شي. حقیقت چې دی هغه موږ ورته وړاندې کوو او دوی ته هم ښکاري. نو کیدای شي پخوا داسې شوي وي چې د میډیا یا د نور لارو نه په استفاده باندې یو څوک خپلې موخې ته رسېدلی وي. اوس نو دا شیان تاسو هم ګورئ چې ډېر نتیجه نه ورکوي. څه مو وکړل چې دغه مشکلات نسته؟ موږ د خپل 3 میاشتنی 4 میاشتنی کوم ګزارش چې دی دغه د مشرتابه د دفتر سره شریکوو او د دې نه علاوه نور هم که کومه ستونزه وي کله هم دوی ور وغواړي کله موږ ورشو د هغې په اړه وضاحت ورکوو. که چېرته په موږ کې نیمګړتیا وي هغه هم ورته ښیو، که چېرته هغه د چا ادعا یو بې اساسه وي هغې نه هم خبروو. نو ممکن اوس خلک پوه شول چې دا کارونه نتیجه نه ورکوي، دوی به هم بعضې خلک چې دا کارونه یې کول ستړي شوي وي. ستاسو په راتګ سره هم ستونزه وجود درلوده، دا څنګه هواره سوه؟ ستونزې خو ډېرې کومه کله چې تاسو په دغه مسؤلیت کې راغلاست جنجال و؟ و د هغې نه وروسته هغه اوله ورځ خو بیخي رایادولی نه شم، د خفګان او د ستړیا ورځ. تاسو په حقه واست که مقابل؟ نو نه پوهېږم، دا ولس ته دا قضاوت وکړي، ځکه چې وروسته د موږ ولس کار هم ولید او د مشرانو باور هم په موږ، ځکه چې فکر کوم لومړی ځل به وي چې یو رئیس یا اجراییوي رئیس خپله دوره پوره کړه او بیا تمدید شول. نو ممکن مشرانو یا ولس ته موږ ښه ښکاره شي ځکه یې دویم ځل ته تمدید کړو. د کرکټ لوبه داسې یوه لوبه ده چې که چیرې لوبغاړي سم ونه لوبیږي بیا خپله اداره تر سوال لاندې راځي، دلته عامه ذهنیت اوړي. نن د خلکو روحیه څنګه ده په دغه ادارې باندې یا په لوبو باندې چې ترسره کیږي؟ کله کله ولس په یوه لوبه کې دومره امتیاز ورکړي چې ډېر لوی امتیاز وي، کله بیا ټول امتیازات اخلي له لوبغاړو څخه. بالکل دغسې ده، خو په اوس وخت کې د موږ تاسو چې ناست یو د 2024 کال که یاد کړو تر اوسه پورې الحمدلله 7 سیریزونه هم سر په سر ګټلي دي. په دې کې هم افریقا ماته ده او بنګلادیش هم مات دی، نور زمبابوې او ایرلینډ داسې هېوادونه مات کړي دي. ځوانانو مو اسیا کپ ګټلی دی او ملي لوبډله مو سیمې فاینل ته رسېدلې ده. نو اوس خو ولس خوشحاله دی او بیا که تاسو وایئ چې امتیاز بیرته اخلي یا خفه کېږي، نو په هغه موږ نه ترې خفه کېږو،
ځکه چې خوشحاله په دې وي د ولس دومره توجه ده راته دومره مینه راکوي. اوس ممکن تاسو په د ډېرو ادارو نه خبر یاست چې د ولس دومره علاقه نه وي ورسره، خو د افغانستان کرکټ بورډ سره بیخي زیاته ده. هغه که د لوبغاړو سره وي، که د اداري کارمندانو، که د مشرانو، ټولو سره ورته متوجه زیات دي. نو طبعا چې څوک مینه درکوي هغه بیا درنه خفه کېږي. فکر کوئ چې له دغه مینې سره بیا مسؤلیت هم په هماغه اندازه زیاته ده چې باید هر قدم چې تاسې اخلي مسله نه وي؟ بالکل، دا داسې اداره ده چې هم ولس او هر چا بیخي لکه د زرابین لاندې چې نیولې وي. یوازې نه لوبې، نور د لوبغاړي فعالیتونه، پلانکای لوبغاړی چیرته دی، مشران چیرته دي او کمپونه څنګه شول، په هر شي کې ولس ځان خبرول غواړي او غواړي چې په ښه ډول ترسره شي. نو فکر کوم چې یو علت دام کیدای شي چې د دوی هغه سالم انتقاد یا موږ سره دومره مینه چې ده دا موږ په کارونه چې د دې د ښه والي باعث شوی وي. تاسو د ځان رضایت ساتلی که د لوبغاړو یا هم د ولس؟ موږ هغې ته ګورو چې د افغانستان ګټه وي پکې. ممکن کله کله اوس د ولس تاسو خبره کوئ، دوی ته هغه شیان نه ښکاري لکه کرکټ بورډ ته چې ښکاري، یا موږ ته کیدای شي په دوی د هغې ورځې فکر کوي، موږ د راتلونکي فکر کوو. نو کوشش هغه کوو چې هغه کار وکړو چې د افغانستان کرکټ بورډ کې ګټه وي. کوم فرصتونه مو ایجاد کړي په دغه برخه کې چې مسؤلیت لرئ؟ موږ پخوا به داسې وه چې د کله به د کورني کرکټ نه لوبغاړي ښه به وځلېدل، بیا به ملي لوبډلې دروازه کې درېدلي وو. ان ډېر به همدغسې پسې زاړه هم شول، چانس به نه ورته څه چې ملي لوبډله کې ته تغیرات ډېر نشي راوستی. خو موږ الف لوبډله جوړه کړه، یوازې هم جوړه نه کړه، الحمدلله دومره ښه لوبډله شوه چې اسیا کپ یې وګټلو. د دې تر څنګ پخوا به داسې کېدل چې د لوبغاړو د درملنې یا د دوی د تمریناتو یا د روزنې دپاره د افغانستان دننه کوم داسې سیستم نه و موجود. موږ داخل د افغانستان کې په کابل کې د دوی د روزنې دپاره یو مرکز جوړ کړو چیرته چې د دوی هغه داسې انجریز یا ټپونه وي چې علاج په افغانستان کې ممکن وي، هغې علاج کېږي. د دې تر څنګ دوی په هغه مهارتونو باندې کار کوي. پخوا دغه نه و. نو فکر کوم دغه دوه شیان چې وو د ملي لوبډلې ته یې هم ګټه ورسوله. ډېر لوبغاړي داسې دي، اوس که یو مثال درکړم، زموږ ابراهیم زدران او رحمان الله ګربز د زمبابوې خلاف لوبو کې نه وو، خو څوک چې د دوی په ځای راغلل، صدیق اتل او عبدالمالک، دواړو تقریبا 100 رنزونو د اوپننګ پارټنرشپ وکړو. نو د ملي لوبډلې لوبغاړو هغه بیکاپ هم موږ لګیا یو، په هغه باندې هم کار روان کړی دی. همدغسې کورني کرکټ معاشات چې وو، څه چې د کورني کرکټ لوبغاړي نه لیګونو ته ځي، نه د ملي لوبډلې سره ډېر د سفر چانس ورته پیدا کېږي، اقتصاد د دوی ډېر کمزوری وي. نو د 2021 په پرتله تقریبا اوس 300% زیات شوي دي د کورني کرکټ د معاشات. لوبغاړو ته یا غړو ته د دغه ټیم کوم امکانات تاسو برابر کړي دي چې هغه پخوا نه وو؟ یو خو دا دوه چې ما یاد کړل چې یو لوبغاړی به که ښه پرفارمنس به وکړو په کورني کرکټ کې، بیا ملي لوبډلې ته تر راتګ ډېر انتظار به یې کوو او کله به چانس هم نه ورته پیدا کېدو. او بیا په ملي لوبډله کې به چې یو چا پرفارمنس خراب شو، هغه به بیرته کورني کرکټ ته. اوس یو الف لوبډله ده، بیرته دغه دی هغه ما یادونه درته وکړه چې د دوی دپاره هم ایچ پي سي سنټر په کابل کې جوړ کړی دی. او د دې سره سره د موږ تقریبا د روزونکو سټاف چې دی ټول هم بدل کړو. مشر روزونکی جوناتن ټراټ دی او لاندې نور ډېر وړ کسان دي ورسره. ولې بدل که پخوا کې مشکل شوي وو؟ موږ ته تر پخوا دوی ښه ښکارېدل او دوی تاسو د وړاندې نتیجه هم ښه ورکړه د اوسني روزونکي. دوی ښه ښکارېدل که ښه وو؟ خو عمل کې ښه ثابت شول. پخوا کې مشکل شوي وو؟ پخوا نو موږ اول کې لږ وخت ورسره تیر کړو، لکه اوس د مشر روزونکی چې درته یاد کړم جوناتن ټراټ ډېر زیات جدي دی، په خپل کار کې ډېر زیات مسلکي دی. نو پخوا یو دوه سره ما وخت تیر کړ، د هغوی په پرتله دی ښه راته ښکاره شو. او بل د تاسو یاد کړل چې نور هم څه لوبغاړو ته اسانتیاوې پیدا کړې، هم د کورني کرکټ هم د ملي لوبډلې. پخوا د دوی کوم معاشونه یا میچ فیسونه چې وو د هغې نه تقریبا 300% زیات اوس موږ ورته زیات کړل. نو تر څو چې اوس د نورو هیوادو لوبډلې که وګورې، که موږ یې خپل
بودیجه د زیمبابوې سره مقایسه کړو یو رقم بودیجه ده، خو موږ د میچ فیسونه هغه د دوی معاشات د دوی نه ډېر زیات دي چې موږ خپلو لوبغاړو ته ورکوو. عدالت مسله یا شایسته سالاري څومره په نظر کې نیول سوې په کرکټ بورډ کې چې کارمند یا څوک چې ټیم ته انتخابي باید د توانایي په اساس وي؟ لوبډلې ته خو یو دوه مثالونه که درکړم، په وروستیو کې موږ د کورني کرکټ ته په شپږیزه کې چې څوک ښه وځلېدل هغه ټول او د ټاپ لوبغاړي چې لکه الله محمد غضنفر و، صدیق اتل و، زبید اکبري او دغسې نور نومونه ماته ذهن ټول مالف لوبډلې ته ورکړل او بیا هم دغسې په تدریجي ډول مخته دوی ملي لوبډلې ته ورسېدل. یا که په فرست کلاس کې د عصمت عالم په نوم او د بشیر افغان په نوم لوبغاړي وو، دوی په بیټینګ یا بالینګ کې ښه ځلېدلي وو، نو دوی مو هم راواخیستل د ټیسټ د لوبډلې سره مو یو ځای کړل. همدغسې درویش رسولي په لیسټې سیالیو کې ښه ځلېدلی و، هغه هم د مشلوریزو سره که هم یو ورځنیو لوبو ته د زیمبابوې په خلاف د هغه برخه و د لوبډلې. نو دغه یوه لاره ده چې دوی په کورني کرکټ کې ښه وځلیږي، موږ یې راخلو ملي لوبډلې الف لوبډلې سره یې ځای کوو. توانایي ته توجه لرئ؟ بلکل. د اسلامي امارت توجه څومره زیاته ده کرکټ بورډ ته او څنګه یې د دوی عکس العمل؟ اسلامي امارت خو کرکټ بورډ ته د تر ټولو زیات د څه شي ضرورت و هغه یو خپلواکي وه او واقعیتا چې د اداره مستقله وساتل شي. تاسو چې جنجالونه یاد کړل چې پخوا به ډېر وو، اوس نشته. یو علت یې دغه هم دی چې د اسلامي امارت اوس پخوا به په کال یا په څو میاشتو کې رئیسان تلل راتلل، نو هغې مشکل به دا و چې نه به یوه د بل پلان تعقیبوو نه به خپل عملي کولی شو. او موږ په اوس وخت کې دوی دویم ورته تمدید هم کړو، نو دا یو ثبات و. هغه ثبات بیرته موږ په روزونکو کې هم دی، په لوبډله کې هم دی، هر یو په خپل په دې ویره کې نه دی چې زه که خطا کوم سبا به ځم یا به پرته له کومې وجې ځم. نو دا ثبات چې وساتل شو د دې اثر بیرته لوبډلې ته هم لړ، نو ټوله نتیجه یې ښه ولیدل شو. پخوا مداخلات د چا لخوا و چې دغه اداره یې له ستونزو سره مخ کړې وه؟ پخوا که زه ووایم چې ما لیدلي دي دا به دروغ وي، خو د خلکو نه مې اورېدو چې مثلا د حکومتي خلکو د هغوی د طرفه یا وکیلان یا نور خلک وو، خو ما خپله نه دي لیدلي چې داسې درته وایم چې دغه کس مداخله کړې ده. نو ممکن ګټه یې څه وه چې مداخله یې کوه په دغه برخه کې؟ ګټه خو اوس دا ده چې که ته په واک کې یې او یو کس خپل ورباندې مقررولی شي او مستقله اداره ده، یعنې په دې کې ډېره پوښتنه نه کېږي، نو ممکن تا ولایاتو کې یو نماینده ورباندې مقرروي یا په اداره کې څوک ورباندې مقرروي، همدغسې یو لوبغاړی چې په میدان کې ښه نه ځلیږي د هغه دپاره ته کوشش کوي چې لوبډلې ته یې ورسوي په هره طریقه چې وي. کرکټ هغه لوبه ده چې په افغانستان کې تر ډیره پورې افغانان له دغه برخې راضي دي او خوشحالي هم ډیر افغانان له دغه برخې نه ترلاسه کوي او په ملي کچه په افغانستان کې نړیوال افتخارات راوړي دي. اما بیا هم ګورو د باندې په دې وروستیو کې ځینې هڅې روانې دي چې دغه ته داسې بل رنګ ورکړي یا کوشش د دې کېږي چې د دغه لاسته راوړنې مخه ونیول سي. ولې؟ متاسفانه بعضې داسې خلک دي چې دوی ځان په یو موقف یا په یو مقام نه ویني، نو دوی وایي چې که زه نه یم بل دم هېڅوک نشي که هغه ګټه، یعنې ډېر کیدای شي داسې کارونه چې حکومت ته یې ګټه نه رسېږي، زیاته ګټه افغانستان یا د افغانستان کوم سټیټ یا ریاست چې دی دې ته رسېږي. خو دوی که افغانستان پرې ایښی وي نو د هغې نه وروسته داسې کارونه کوي چې څومره د افغانستان بدنامي پکې کیدای شي. خو الحمدلله په دې کې د دوی دغه هڅه چې وه موږ ته خو اوس سره معلومه شوه چې یوازې نه په داخل د افغانستان کې بلکې ټوله دنیا کې چیرته افغانانو د دوی مخې ته ودرېدل او تر ډېره ناکامه شول. دې ته قومي رنګ ورکول کیږي. تاسو کرکټ څه ډول تعریفوئ په افغانستان کې؟ کرکټ اوس نورو لوبې هم شته خو کرکټ فکر کوم یوازینۍ لوبه ده چې هغه موږ د بریاو په وخت کې ولیدل. تیر کال سیمې فاینل نه وروسته به تاسې لیدلي وي چې د پکتیکا نه ونڅه تر کندهار او تر کندوز او تر هر ځای پوره خوشحالي ولمانځل شوه. نو دا د دې ښکارندوی ده چې
هغه لوبه د ټول افغانستان یو ځای کوي، ټول افغانان یو ځای کوي. داسې لوبه نه ده چې سړی دی په یوه سمت یا په هغه پورې وتړي، په یوه قوم پورې دی وتړي. نو داسې رنګ که څوک ورکوي، بل زموږ د لوبغاړو یو خو هغه ده چې دوی په میدان کې لوبېږي، یو د دوی بعضې کارونه دي چې زه درته ووایم چې مثلا اوس د بدني ښکلا یو اتل پاک رسېدلی و علي رضا، هغه څوک و خو بیا هم د راشد هم ګلبدین او فکر کوم ګروباز هم دغسې کرکټ بورډ ټولو د هغه سره مرسته وکړې. همدغسې تېر کال موږ د فوټسال لوبغاړي راوغوښتل شپږیزه سیالیو ته، دوی چې اتلولي ګټلې وه او تشویق مو کړل. بیا د افغانستان په هره برخه کې که په پکتیکا کې زلزله راځي، تاسو به لیدلې وي چې هم لوبغاړي او هم کرکټ بورډ خپله هڅه کړې دي. که د پاکستان نه کوم راغلي مهاجرین دي، هغوی ته که لوبغاړو کورونه جوړ کړل. هم په هرات کې زلزله راځي. نو دا فکر نه د کرکټ بورډ دی او نه د ادارې دی چې دا د یوه سمت یا د یوې ژبې لوبډله ده، بلکې د ټول افغانستان نماینده ځان بولو. دا چې څوک مخالفت کوي له کرکټ سره د افغانستان، له چا سره په اصل کې مخالفت کوي؟ دوی په افغانستان په یوه صورت هم نه لورېږي. ما چې کوم فکر دی چې د افغانستان رنګ د ښه شي. اوس مثلا کرکټ په افغانستان ته څه تاوان رسولی وي، څوک ولې مخالفت کوي؟ اوس زه چې خپله څومره په سفرونو کې یم یا ډېر ځای مې خلکو ته ځان ورپېژندلی هم نه وي چې ورته ووایې چې د افغانستان یم، دویمه خبر به هم دغه کوي، د لوبغاړو نومونه به درته اخلي، د کرکټ یادونه به کوي. نو د افغانستان پخوا به چې پېژندل کېدو یوازې د جنګ په خبرونو به پېژندل کېدو. اوس الحمدلله د کرکټ د وجې نه دومره مثبت انځور نړۍ ته وړاندې شو چې په هر ځای کې د افغانستان نوم ښه یادېږي. نو که څوک یې مخالفت کوي، ممکن دوی په افغانستان ښه نوم نه لورېږي. دوی چې کرکټ له سیاست سره یو ځای کوي یا سیاسي رنګ ورکوي، څه ورته وایاست؟ نو دومره به ووایم چې اول خو بد کوي او بیا دا د دوی کار نتیجه ځکه نه ورکوي چې ما خو د وروستیو کې د دوی فعالیتونه چې ولیدل، بیا مقابل کې د افغانانو غبرګون ولید. ډېر داسې افغانان چې ممکن سیاسي اختلافات خپل منځ کې لري، نور مشکلات لري، خو کله چې د کرکټ موضوع راغله ټول یو ځای سره ودرېدل او دوی ته جواب ورکړو. نو دوی کار څوک داسې کوي ناکامه به وي، لکه په تېرو کې چې ناکامه شو. یو انتقاد چې دغه یو شمېر لري په دې باندې چې ولې د افغانستان یو شمېر لوبغاړو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سره عکسونه واخیستل یا یې ولیدل. وزیر صاحب ته که هر څوک ورغلی، یوازې کورنیو چارو نه بهرنیو چارو وزیر صاحب سره یې ولیدل، دغسې د رئیس الوزرا دفتر ته ورغلل او دغسې حنفي صاحب خوست کې موږ لوبو کتلو ته راغی. نو حقیقت که ووایو، اوس تاسې پخوا هم لیدو کرکټ، اوس هم لیدو، که دومره ښه شوی دی نو د دوی د سرپرستي یا د شفقت برکت دی. ځکه که دا اداره مستقله نه وای ساتل شوې، زموږ ملاتړ نه وای شوی، موږ دا اصلاحات نه شول راوستلی. نو که ورغلي دي لوبغاړي، هغه د موږ د وخت هغه د افغانستان واکمنان دي، دوی سره په عکس اخیستلو کې زه څه مشکل نه وینم، بلکې د دوی په خپله خوشحالي ورغلي دي او عکسونه یې اخیستي دي. څوک چې منفي انتقاد لري په دې برخه کې څه وایاست؟ نو منفي انتقاد ته نور څه خو نه وایم، خو اوس لوبغاړي دا نه دي چې یوازې په اوسني وخت کې د واکمنانو سره عکسونه اخیستي، دوی پخوا هم اخیستل. نو په هغه وخت کې ممکن څوک ترې خفه، څوک ترې خوشحاله. درنو لیدونکو، دا لرو بیا هم په خیر رالاست. نصیب خان صاحب د لومړي ځل لپاره د افغانستان لوبډله د اتلانو جام ته لاره پیدا کوي. څنګه وتوانېده چې دغسې لوبې ته لاره پیدا کړي؟ دا خو د تېر نړیوال جام نه موږ په هغه لومړنیو شپږ لوبډلو کې راغلو، 2023 کې چې و، خو د دې تر شا هم ډېر زیات کار کړی و. یو خو هغه د وړ لوبغاړو انتخاب و، بیا د لوبغاړو خپله هغه وړتیا وه چې الله تعالی دوی ته ورکړه. زموږ د سوپر لیګ لوبې چې وې، د هغې د لارې نړیوال جام ته کوالیفای شو، د هغې نه وروسته بیا چمپین ټرافي ته ورسېدو. نو په ټولو کې که درته ووایم، هغه لوبغاړو ته الله تعالی ورکړل شوی کوم استعداد دی الله تعالی طرفه، چې دوی په تېر نړیوال جام کې 2023 کې تمام نه ترې کېده چې افغانستان به انګلستان ماتوي، پاکستان به ماتوي یا سریلانکا به ماتوي.
نو هغه وخت کې چې هغه لوبډلې کله د ټیمونه کله اعلان شول د نړیوال جام، نو ما مخکې لیدل چې ډېرو خلکو به تبصرې کولې یوازې په افغانستان په کمزورو لوبډلو کې حسابولو، خو هغه که د اسټرالیا لوبه هم ګټلې وای ممکن سیمي فاینل ته هم رسېدلی وای، خو په قسمت کې به دغه لیکلي وو. د هغه نړیوال جام د ښه پرفارمنس نه وروسته الحمدلله موږ چمپیون ټرافي ته ورسېدو. نن نړۍ په کومه سترګه ګوري د افغانستان کرکټ لوبډلې ته؟ تاسې که په اوس وخت کې هم د کرکټ غټ مبصرین چې د دوی خبرې واورئ په رسنیو کې، که څه هم په کرکټ کې هر څه پېښېدلی شي، دوی ټول دغه وایي چې افغانستان به د چمپیون ټرافي سیمي فاینل ته ځان رسوي. پخوا به دا فکر کېدو چې افغانستان یوازې د اشتراک دپاره راځي، که یو دوی لوبډلې ماتې کړي که نیزي به. اوس الحمدلله دومره فکر بدل شوی دی چې د افغانستان په اړه دا ویل کېږي چې د چمپیون ټرافي سیمي فاینل ته به ځان رسوي. توقع دا کېدله چې د افغانستان لوبډله به په دغه امره لویه کچه لوبیږي؟ توقع خو که 4-5 کاله شاته لاړ شو ممکن د هغه وخت په امکاناتو کوم اسانتیاوې چې وي یا کوم د مقابل کې څوک ونه شوه کېدلی، خو اوس الحمدلله موږ لوبغاړي د لویو لوبډلو سره ولوبېدل، یوازې ونه لوبېدل بلکې لوبې هم تر وګټلې. اوس په وروستیو کې د افریقا او د بنګلادیش نه سیریزونه وګټل، په نړیوال جام کې استرالیا او نیوزیلینډ غوندې لوبډلې ماتې کړې. نو توقع انشاءالله دغه تر کېدای شي چې دا د هغه شروع دوام ده چې کال په کال دوی توانایي پیدا کوي که نه دا د اسلامي امارات په واکمني کې د کرکټ بورډ لاسته راوړنه ده؟ دواړه علتونه یې کېدای شي، ځکه چې ما خو درته ووایه چې پخوا هم کار شوی و بد به نفس وي چې چا بده اداره چلولې، داسې نه وي. وړ لوبغاړي دي دا ډېره وخته لوبېږي تر دې ځایه راورسېدل. خو یو څو شیان شته چې په اوسني وخت کې مثلا بعضو لوبغاړو ته چانسونه ورکړل شل، یوازې چانس هم ورنکړو بلکې مسلسل ډول هم په دوی باندې باور وکړو. هغه دی چې نن دوی الحمدلله د کال بهترینه لوبغاړي د ICC د طرفه وشول. نو دواړه علتونه یې کېدای شي، یو خوا د لوبغاړو وړتیا وه، بل په اوسني وخت کې ډېر بااستعداده لوبغاړو ته چانس ورغلی. څومره آمادګي ورته نیول سوې د افغان لوبډلې اتلانو جام ته؟ آمادګي خو یو د کال د پیل نه وه، تقریبا سږ کال موږ 5 یو ورځنۍ لوبو سیریزونه وکړل چې هغه کوم 4 وګټل، او د دې ترڅنګ د هغه نه مخکې موږ یو تمریناتي کیمپ هم په اماراتو کې ولګوو، بیا دویم کیمپ په پاکستان کې، اوس یونس خان ورسره یو ځای شو په پاکستان کې. نو څو ورځې دلته موږ پیدا کړې، په دا کې هم ته آمادګي شوي، انشاءالله لوبغاړي آماده دي. په نړیواله سطحه که چیرې د کرکټ لوبو ته وګورو بیا د دوی هغه سابقې ته چې څومره اوږد تاریخ لري، بیا د افغانستان کرکټ ته د دې لوبې لوبغاړو ته علت څه شي ده چې دوی هغه لوبې ګټي چې په هغه کې هغه هیوادونه چې ډېره لویه سابقه لري دوی سره لوبیږي؟ دا سوال ممکن د ډېرو خلکو سره وي، خو ما یې چې کوم ځواب وموند د لوبغاړو سره مې د نږدې وخت تېر کړو. یو خو پرته له شکه چې په ځان خواري ونه کې د فټنس او د خوراک او په خپلو مهارتونو کار ونه کړي، دا نشي کېدای. او ما ته تر هغې هم زیات څه ښکاري د لوبغاړو موږ تاسو د لوبغاړو ذهنیت دی له ډېرو قوي لوبډلو سره د لوبو نه مخکې ما چې دوی لیدلي دي، هېڅ کله ما دا احساس نه دی کړی چې دوی د دا ووایي چې مقابله لوبډله قوي ده، موږ ته به ماته راکوي، موږ به ماته ترخورو. په ځان د ټولو د هر یوه که لوبډل مشر دی که نور لوبغاړي ته دومره زیات باوري وي چې دوی هغه مخالفه لوبډله که هر څوک وي، اوس دوی عملاً ټولې ماتې هم کړی، نو دوی د هغې نه ویره نه درلودله چې د دوی لوبغاړي یا قوي دي یا لوبډله قوي ده یا مثلا هیواد قوي دی یا هر رقم دی. نو د لوبغاړو خپل فکر دی د افغانانو چې دوی په دې بریالي شول چې لویو لوبډلو ته ماته ورکړي. کله چې لوبې ته ورځي له هغه هیوادونو سره چې هغوی په دغه برخه کې په نړیواله سطحه لوی اعتبار لري، د هغوی روحیت څه رقم وي؟ خو کله چې بیرته افغانان لوبه ګټي عملا تاسو داسې څه لیدلي څه رقم وي؟ نه د نورو لوبډلو سره خو نه یم پاتې شوی چې سړی وایي چې ما دوی لیدلي دي. خو اوس بعضې لوبې که تاسو وګورئ د 2024 کال د استرالیا سره یې موږ لوبه وه، نو ما کله هم د استرالیا دومره خراب
فیلډینګ یا بیټینګ نه دی لیدلی لکه په هغه لوبه کې چې بیخي ډېر اسانه بالونه ترې خطا کېدل، ډېر په اسانۍ سره آوټ کېدل. نو دا د دې ښکارندوی وه چې دوی تر فشار لاندې وو. یا د 2023 نړیوال جام د 23 اکتوبر لوبه چې وه هغه کې به تاسو د پاکستان لوبډله هم لیدلې وي چې ډېر خراب فیلډینګ یې کوو. نو او برعکس ما په خپل ټیم کې الحمدلله بیا داسې شی نه دی لیدلی چې لوبې کې ګټل بایلل راځي، دوی لوبډلې کوزیږي میدان ته خامخا یوه بې ګټي بله بې بایلي. خو هغه د ورختایۍ یا د چا نه د ویرې هېڅ هغه مفهوم خپلو لوبغاړو کې نه دی لیدلی. اتلانو جام لوبې ته څه فکر کوئ چې افغان لوبډله به څنګه ولوبیږي؟ ما خو چې څومره د لوبغاړو لوبډل مشر یا د روزونکو سره خبره کېږي، دوی د تیر ټول کال تقریبا 2 سیریزونه وشول، په دې کې ښه بد لوبغاړي ورته معلوم شول، د قوي او د ضعف نکات چې دي هغه ورته معلوم دي. نو بل د لوبډلې سره موږ کوم د روزونکو سټاف چې دی ډېر تکړه خلک دي، یونس خان دی، جونتن ټراټ دی، دغسې موږ داخلي روزونکو کې حمید حسن او نوروز منګل دي. دوی سره هم چې څومره خبره کوم نو آمادګي ډېره ښه ده او دا چې د هغې ورځې به څه رقم نتیجه وي هغې ته به منتظر شو. قوي لوبډله ورځي؟ انشاءالله قوي لوبډله وي. د روزونکي مسله هم د کوربه هېواد لخوا ګمارل کېږي، دا ځل هم دغسې یو څه ده. څه ګټې لري دا مسله؟ دا موږ پیل د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام چې د هغې نه وکړو، جدي جام را سره کړو، بیا په ویسټ انډیز کې بریوو و، اوس یونس خان شو. ډېر ګټور وي ځکه چې ته بل هېواد ته ځې، که څه وایي موږ لوبغاړي اوس نړۍ کې مختلفو ځایونو کې دوی لیګونه کوي، لوبې کړې دي، خو داسې یو غټ ایونټ ته چې ته ځې تا سره باید یو څوک وي چې هغه د ځایي آب و هوا کنډیشن او د ان او بل صرف روزونکی هم نیول نه دي، تکړه کس ته باید در سره کې. مثلا بریوو و، یونس خان یا جدیجه. اوس یونس خان چې و د چمپیون ټرافي نه هم تقریبا 6 میاشتې مخکې موږ د ده سره قرارداد خلاص کړو، یو کال راسه موږ خبره ورسره وانه وي. نو دا ډېره مهمه ده چې د هغه کوربه هېواد یو تکړه کس او ښه روزونکی تا سره وي، تر څو چې په لوبو کې د هرې لوبې نه مخکې په پلان جوړولو کې هغه ځایي کنډیشن او پیچ او آب و هوا په هر شي کې بلد وي، یو ښه مشوره درکړي. څومره ژمنتیا بیا په دغه روزونکي شته چې هغه د خپل هېواد په ګټه نه د افغان لوبډلې په ګټه اقدامات ولري؟ نو د خپل هېواد په ګټه خو ځکه نه کوي چې موږ په ګروپ کې نه دی هېواد دی، او دویم دا چې دا زه څومره فکر کوم د خلکو فکر وي، یو څوک چې مسلکي وي. او مثلا موږ په 2023 نړیوال جام کې کله چې انګلستان مات کړو تر ټولو زیات خوشحاله چې جونتن ټراټ هغه د هغه هېواد و. نو که په دې لیول یو څوک چا سره کار کوي او مسلکي وي نو فکر نه کوم داسې تمه ده ترې وکړل شي. د پاکستان په اړه بیا ذهنیت په عام ډول دغسې نه ده. د پاکستان پر وړاندې له دینه نیولې تر پاسه پورې ټول منفي ذهنیت لري، ځکه چې ثابته سوې دغسې ده. فکر کوي چې دا به یو ستونزمنه موضوع وي چې پاکستاني روزونکی دې ښه کار وکړي؟ نو دا خو لومړی ځل نه دی، پخوا د راشد لطیف نه ونسترین زمام الحق پورې او بیا یې موږ سره هم په ځینو لوبغاړو هغه دوی روزونکي پاتې شول چې که په هغه وخت کې کومه ستونزه کې لیدل شوې بیا به اوس هم نه وو. ولې خپله روزونکی له داخله نه انتخابېږي؟ خپل کوربه هېواد تاسې یو څوک نیسئ، شرط دغه د اساسي کله چې موږ لوبډله بل هېواد ته ځي غټ ایونټ ته، نو موږ د هغه هېواد ځایي یو تکړه روزونکی ځان سره نیسو، مجرب روزونکی، لکه اوس په ویسټ انډیز کې چې ډیون بریوو یا په پاکستان کې یونس خان دی یا په هند کې جدیجه و، نو هغه ځایي روزونکی موږ راسره کوو. د محمد نبي مسله هم چې د افغانستان له پخوانیو لوبغاړو څخه ده چې سابقه لري په دغه برخه کې، یو وارې د تقاعد مسله راپورته سوله، بیا اوس یې ویلې چې غواړي دوام ورکړي. د ده اهمیت باندې په ټیم کې څه شی دی؟ څومره رول لري؟ لومړی خو باید دا ووایم د تقاعد کولو یا نه کولو فیصله د هر لوبغاړي شخصي ده، خو د محمد نبي چې زه د دغه کیریر ګورم نو فکر نه کوم چې تر دې دمه د
بل چا دومره خدمت خپل وطن ته کړی وي ان د ډیویژن 5 نه راواخله اوس لوبډله کله چې موږ فول ممبرشپ واخیست سټیټس هم واخیست دغسې ورسره روان دی تر سیمې فاینله پورې ورسولو او بل ما چې څومره دی لیدلی دی د خپل فټنس یې ډېر بهترین ساتلی دی یعنی د ډېر ځوان لوبغاړي هغسې ډېر فټنس نشي ساتلی لکه څه رقم چې د محمد نبي دی بیا په هره برخه کې که وګورې هغه که توپ اچونه ده که توپ وهنه ده که ډګر ساتنه ده په هر شي کې دی ډېر بهترینه دی نو دا د خپله فیصله ده چې که تقاعد اخلي که نه یې اخلي خو تر اوسه پورې کرکټ بورډ ته څه دي دی په هر بخش کې چې روزونکو کوم مسؤلیت ورکړی ډېر په ښه ډول یې ترسره کړی دا فیصله بیرته د خپله اخیستې که نظر دا و چې باید وایخلي نه موږ ته رسمي څه ویلي هم نه وو خو دغسې بحثونه خو کېږي چې اوس د ده عمر هم زیات دی البته یو نظر یې دا و چې کله اوس زما عمر طبقتو باندې زه غواړم چې بعضو ځوانانو ته چانس ورکړم نو د کمزورو لوبډلو په خلاف ما په لوبډله کې ما انتخابوي بلکې یو لویو لوبډلو سره چې لوبې په یوه ورځنۍ لوبه کې بیا ما انتخاب هلته کوئ یوه دمه لرو درنو لیدونکو له موږ سره پاتې شئ بیا هم په خیر رالاست په دغه لوبه کې چې د اتلانو جام د محمد نبي څومره مهم ده چې باید واوسي ډېر زیات مهم دی ځکه ما مخکې و چې د نبي نه زیات تر اوسه تجربه لرونکی لوبغاړی موږ نه لرو او ډېر ځله دی ما د مسؤلیت په وخت کې هم داسې لیدل شوي دي چې په لوبډله مشکلات راغلي دي ډېر ځله داسې هم شوي چې په ډېرو کمه رنځونو 4-5 لوبغاړي آوټ شوي دی راغلی دی مسؤلیت یې اخیستی همدغسې کله چې فیلډینګ دی کوي نو ما نه دی لیدلی چې کله د ده نه غلطي شوي یا د کیچ خطا کړی په بالینګ خو دی بهترین نو د ډېر کلیدي لوبغاړو څخه دی په عموم کې څومره عامه رضایت ترلاسه کړی چې هغه د ولس برخه ده چې تاسو مخکې م یادونه وکړه چې ولس ډېر توجه لري او هره برخه تر ضربین لاندې نیسي محمد نبي بلې ولس خو فکر کوم تر خوشحاله دی او د څنګ کوم لوبغاړي چې و اوس څوک په لوبډله کې نشته ډېر د روزونکو برخې ته دي یا په اداري برخه کې مصروف دي او محمد نبي په خپل ځان چې څومره خواري کوي فټنس ساتلی یا د الله تعالی کوم ورکړل شوی استعداد چې دی نو د هغې په مټ په میدان کې ځان ثابت کړی دی یو څه کوي چې په میدان کې دی نو فکر کوم ولس هم ترې راضي وي کرکټ بورډ څومره توجه دې ته ساتلی چې باید په افغانستان کې د هغه لوبغاړو ونډه یا برخه زیات ووسي په لوبډلو یا په کرکټ برخه کې چې هغوی لکه محمد نبي سابقه لري توجه څومره سوي دې برخه ډېره زیاته ده ځکه چې که خپل داسې مجرب یا سینیر لوبغاړي راشي نو دوی موږ د ځان جونیر یا کشران لوبغاړي چې د ډېرو شیانو سره بلد وي هغه د ژبې ستونزه نه وي ولایاتو ته د تګ ستونزه نه وي د خپل طبیعت او د هر شي سره بلد وي ډېر تر څنګ ورسره لوبېدلي وي ډېر ښه ورته معلوم وي نو د دې نه مخکې هم د حمید حسن تاسو ولیدو چې تقاعد شو د هغه سره لاړ د ملي لوبډلې سره دی تر اوسه پورې دی همدغسې نورعلي زدران و هغه هم دی تر اوسه پورې نور هم که داسې څوک ځینې نومونه دي چې خلک یې اخلي چې ولې دوی نسته لکه استیګل اصغر افغان او عثمان غني شاپور زدران شاپور دی خو اوس ډېر چې کرکټ بورډ ته څوک راغلي دي موږ خامخا یو د سکنات بخشه ځواب ورکړی دی شاپور خو اوس تقاعد واخیسته او اصغر خو ځان په روزونکو کې شمېرلی نه دی ځوان یې بولي که څه هم د هغه لیجنډ لیګونه کوي نو هغه ته به هغه ښه ښکاري او عثمان تر اوسه فکر کوم هغه هم لیګونه کوي عثمان غني تقاعد یې نه دی اخیستی او استیګل چې دی دی نور ورونه دي موږ سره په کرکټ بورډ کې دننه سوال دا ده چیرته ده دا سوال دغسې د خلکو چې تر څو ځواب سي ولې نسته وایي هغه نور کورنۍ تقریبا 3-4 کسان موږ سره په هغه کې مصروف دي په کرکټ بورډ کې کار سره کوي دوی خپله تللي تاسو ما خو نور ته ویلي چې لاړ شنی ما په وخت کې تللی دی د شفق مسله څنګه ده
شفق زموږ نه ډېر پخوا تقریبا 4 کاله پخوا په هغه باندې بندیز لګول شوی و او ما خپل هم 2 ځله ورسره ولیدل د شفیق الله شفق سره. ما نه مخکې یو اجراییوي رئیس د ICC نه غوښتنه کړې وه چې د بندیز باید ایسته شي. بیرته ICC ایمیل کې چې څه لیکلي و هغه مو شفق ته ورښکاره کړو. په هغه کې ورته په هغه کې ښکاره لیکلي و ICC چې د دې غوښتنه باید د کرکټ بورډ د موږ د کوم بورډ غړي لرو دا د ICC نه وکړي. بیرته د ICC عمومي رئیس یا اجراییوي رئیس دغه به د دې هغه کوي فیصله. ستونزه یې څه شي وه؟ ستونزه فکر کوم د هغه فکسینګ کیس و په هغه کې بندیز پرې لګېدلی و. تاسو نوې وړتیاوو ته څومره توجه کړې چې باید په کرکټ برخه کې جذب کړي؟ که کورنی کرکټ وښیي په دې کې هم ډېر اصلاحات راوستلي دي. مثلا لوبې موږ لایو کړې تر څو چې لوبغاړي یو امپایرینګ ترڅنګ کوچینګ ډېر معیارونه ورسره ښه کېږي. ترڅنګ یې لوبغاړي د موږ چې د ټوله دنیا یې وویني. موږ د کورني کرکټ لوبغاړي هم لایو کوو. بیا په لومړي ځل دپاره موږ د کوکابورا بال تقریبا $110 یا $100 دی. په هغه باندې د نړیوال کوم کرکټ لوبې چې دي په هغه ترسره کېږي هغه استعمالوو. اوس 2یم کال دی په کورني کرکټ کې. د کورني کرکټ هغه ورته زیات کړل، میچ فیسونه ورته زیات کړل. یا HPC سنټر هم چې جوړ کو دلته. نو دلته وخت نه وخت بالرانو په بیټسمنانو دغسې د مختلف سپیسیفیک کیمپونه ورته. د نړیوال میدان مسله چیرته ورسېده په افغانستان کې؟ د الوخیلو کې هم موږ 6 جریبه ځمکه درلودله. متاسفانه چې موږ کار یو څه پې کړی یم و میدان هم لیول کوو. په هغه وخت کې د ځایي خلکو لخوا یو حقوقي دعوه راپورته شوه، تر اوسه په محکمه کې ده. نو موږ بیا د وروستیو کې چې موږ د بورډ د غړو مجلس و په هغه کې دا پرېکړه وشوه چې موږ تر څو چې دا راخلاصېږي د الوخیلو چې محکمه کو انتظار به ورته کوو. داسې کار نه دی چې سړی وایي سبا به خلاصېږي که 2 میاشتې پس به خلاصېږي. بیا د ننګرهار او د خوست په میدانو باندې کار شروع کوو. انتظار به باسي چې هغه مسله فیصله شي که بل ځای انتخابوي. خو دغه خبره زه کوم چې د خوست او د ننګرهار 2 میدانونه چې کابل کې څنګه نه کېږي؟ کابل کې خو نو تاسو هم که همکاري وکړئ د محکمه د دعوا زر خلاصه کې موږ خو 1 کال وشو. بل ځای نشته مثلا دغه په ځای؟ نو کابل کې اوس میدان باید په داسې وي چې په امنیتي لحاظ سره په کاروباري او سلسله نور موضوعات ورپورې تړل دي. باید د ښار په منځ کې په ښه ځای کې وي. په اطرافو کې خو ځای ډېر د الوخیلو مسله دوی څه غواړي؟ امتیاز نه غواړي په بدل کې؟ دوی هغه کوم خلک چې دي دا دعوا کوي چې په دې کې موږ 2 جریبه ځمکه ده د ټول هم دعوا نه کوي. خو د هغې وجې نه متاسفانه دعوا یې په داسې وخت وکړه چې موږ د ډیزاین کار روان کړی و او د 2 هیوادو سره هم خبره کړې وه. دوی رضایت هم ښودلی و چې موږ په دې کې همکاري ترسره کوو په جوړولو کې. نو هغه چې وځنډېد هغه کیسې هم په خپل ځای پاتې شوې. د خوست او د ننګرهار مسله څنګه ده چې تاسو خوست ننګرهار کې چې د شهید نجیب ترکی میدان دی هغه صرف تر اوسه میدان دی، خو د هغې سټینډونو د سرپناه دپاره سنشیټ او پویلین دغو باندې کار کوو. په خوست کې بیا سټینډونه یو څه زیاتوو، ترڅنګ یې پویلین لري د سرپناه دپاره او د کېناستۍ دپاره د چوکۍ ورته لګوو. دا په نړیوال معیار جوړیږي؟ او انشاءالله. دغه راتلونکي لوبې ته د اتلانو جام ته افغانان مینوال دي غواړي چې راسي. دوی کومې طریقې تاسو ورته جوړې کړي یا څومره اسانتیا شته چې ورسي؟ موږ د کرکټ بورډ په خپل وس کې چې څه کېدل، یو خو بعضې سیاسي موضوعات چې په هغه موږ وس نه رسېږي. مثلا تاسو به اورېدلي وي چې په پاکستان کې چې کوم افغانان دي هغوی ته په ماجر کارټونو ټکټونه نه ورکول. بیا هم په دې اړه د ICC سره هم خبره وکړې، د پاکستان د کرکټ بورډ سره هم خبره وکړې. ګډه یوه کمیټه جوړه شوه، کار وکړو. د هغې نه وروسته فکر کوم 15 نه تر 20 پورې مراکز چې دوی چېرته د ټکټونو هغه اعلان کړل دلته افغانان کولی شي چې اوس ماجر کارټ باندې ټکټ واخلي او لوبې کتلو ته راشي. څه غواړئ له په عموم کې افغانانو څخه د کرکټ په برخه کې؟ په افغانستان کې که
په عموم کیار چیرته چې افغانان دي څه غواړئ؟ زه دا غواړم اترې چې اوس کرکټ ما مخکې وویل چې دوی لوبډلې چې میدان ته کوزېږي یوه بې ګټي یوه بې بایلي. څوک هم قصدن دا نه غواړي چې زه لوبه وبایلم، خرابه لوبه وکړم، غلطي وکړم. نو د بریا او بایلل دا یو بل پورې تړلي دي. نو څه رقم چې دوی په هغه بریا په وخت کې خوشحاله وي، لوبغاړي تشویقوي، همدغسې خدای مه کړه چېرته نتیجه یې موږ په خوښه نه راځي، په هغه وخت کې باید د خپلو لوبغاړو تر څنګ ودرېږي. خو د پاکستان په مقابل کې به تاسو ته معلومه ده چې افغانانو توقع بیخي زیاته ده. فکر نه کوئ چې دلته مسؤلیت ډېر لوی وي؟ یقینا دا بل طرف ته که وګورې د کمرشل یا د مارکیټینګ په لحاظ چې وګورې دا خام ده. اوس د پاکستان د افغانستان لوبې چې وي هغې ته موږ سپانسر ډېر په بیړه پیدا کېږي، ډېر په عاجله توګه ورته پیدا کېږي. اما توقع د افغانانو دا ده چې باید ویې ګټي. بلکل موږ ته هم دغسې وي چې کله لوبې روانې وي. اوس تېر 23 اکتوبر لوبه چې وه نو نړیوال جام کې چې له پاکستانه وګټله، نو موږ د سیمې فاینل ته چې ورسېدو په هغه وخت کې هم د مبارکۍ دومره پیغامونه راغلل چې په هغه د 23 اکتوبر لوبې کې څومره پیغامونه راغلل بیخي زیات و. دلته مسله دا ده چې باید د افغانانو قناعت ترلاسه سي. اول خو باید وګټي، که چیرته خدای مه کړه داسې څه کېږي چې باید افغانان قانع وي. ډېر شیان د قسمت پورې تړلي وي، هغه ورځې ته نه وي. خو زه بیا دا وایم چې افغانان د کرکټ په میدان کې اوس چې ما یادېږي 13-4 کلو کې موږ د پاکستان سره 8 لوبې کړي دي، 4 موږ ګټلي، 4 دوی ګټلي دي. نو کاش دا ځوانان چې د لوبغاړو نه تمه لري، لوبغاړو هغه تمه تر یو څه حده پوره کړې ده، دوی د رامخکې شي د علم په ډګر کې، په نورو ډګرونو کې دغسې په هغه کې هم ځان ورسره سیال کړي. یوازې کرکټ هم فکر کوم لازم دی، خو کرکټ رقابت کو په هره برخه کې باید بالکل نور ځوانان هم ځان وښیي چې موږ مثلا په علم کې، په ټکنالوژي کې، په نورو برخو کې دغه دی موږ له هغو مخکې شول. دا یوه ښه انګېزه کېدلی شي. بالکل زه وایم چې که لوبغاړو اوس ما چې په یادېږي 13-4 کلونو کې موږ 8 لوبې ورسره کړي دي او 4 موږ ګټلي دي، 4 دوی ګټلي دي. لوبغاړو خو دا ځان وښودو، یعنې ځان یې تقریبا ورسره سیال کو. د ولس موضوع خو حال سوه چې څه باید وکړي. تاسو څه ژمنه ورکوئ د دغې ادارې په ادرس باندې؟ زه غټې خبره خو ځکه نه کوم چې په سړی په خبرو کې الله تعالی په راتلونکي ښه پوهېږي. خو په وروستیو کې چې کوم ولس یې موږ ویني یا یې ولیدل، تاسو خپل هم شاهدان یې د 2-3 کلونو لکه څه رقم چې هغه حقدارو ځوانانو ته حق ور وسپارل شو، یا لویې لوبډلې تاسو ولیدې. که یوه لوبډله لویه ماتوي، یو ځل ماتول یو تصادف کیدای شي، خو که دا پرله پسې کېږي نو دا د یوه ښه کار کیدای شي یوه نتیجه وي. نو پخوا چې کار موږ ښه کړی دی، تر دې ځایه را رسېدلی یو، راتلونکي کې به هم انشاءالله دا کوشش کوو چې دې ځایه یوازې دا مقام هم ونه ساتو بلکې د دې ځایه مخکې لاړ شو. څه په میراث کې پرېږدئ تاسو؟ په میراث کې خو الحمدلله زه خوشحاله یم چې موږ په وخت کې بعضې لوبغاړي پرته له شکه چې دوی ډېر ښه استعداد درلود، هغه چې د ملي لوبډلې سره هم یو ځای کړل. کرکټ بورډ ته هم یو ډېر ښایسته او منظم تشکیل ورکو. بعض د لویو هیوادو سره نه یوازې ښه اړیکې هم جوړې کړې بلکې په سختو شرایطو کې اوس بعضو لکه تاسو مشکلات یاد کړل، لوبې مو هم ورسره وکړه، بایلټرل سیریزونه مو هم وکړل ورسره، بلکې ترې مو هم ګټل. یعنې افغانستان یې که د پاکستانه سیریز ګټي، که د افریقا نه ګټي، دا لویه خبره ده. همدغسې دا د میدانو کار چې ما درته وښودو دغه لوی مسؤلیت راپاتې دی. نو انشاءالله دغه که په لنډ څو ثانیو کې راتلونکی د افغانستان د کرکټ څنګه ګوري؟ ډېر ښه یې بولمه، ځکه چې موږ په کورني کرکټ کې بعضې داسې ځوانان راځي چې ملي لوبډلې ته نه وي رسېدلي، دوی لیګونه واخلي. ډېر یو عادي چانس که دوی ته ورکړم، دوی په لوبډله کې ځای جوړوي. نو کرکټ بیخي په زیاتېدو د وړ ځوانان مخکې روان دي. خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې لکه څه رقم چې اوس چانس ورکړل شو، دغه چانس ورکړل شي تر څو چې دوی ځانونه نړۍ ته وښیي. مننه کوم له تاسو نه نصیب خان صاحب. درنو لیدونکو، ځانګړې مرکه پر همدې ځای پای ته رسېږي. د خدای په امان. له لیدلو مو مننه.